د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه عملی ژوند چې وګورئ کنه نو یو واقعه ته وایم او دا به شاید تاسو اوریدلی می خو زه تذکیر د پاره دوباره وایم نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په حدیبیه کې مشرکانو ایثار کو او به د مشرکانو سره صلح کېدا نو مشرکان یو سړی راولېږي د صلح د پاره دا غنمو عروه ابن مسعود الثقفي دا عروه ابن مسعود چې کله راغی نو دا ډیر جرګمار سړی او خيار سړی په خبره باندې پوهېدا نو چې کله راغی د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام شاته ولاړو جنگی ټوپۍ په سر کړې و تور وسر بلاش کو سره وا نو عروه د خپل لاس راواغستو د پیغمبر علیه السلام د ګيري مبارک نه داسې لاندې کو څوک چې تاسو سوال کوي کنه داسې نو هغه له الله داسې هوا وللاس خطک ولدان نجس لاس د پیغمبر علیه السلام د مبارک ګيري نه ملګاو ول استاد الله دومره قیمتي دی چې پیغمبر د ګيري نه لګي هغه حیران شو ولدا څوک دی ولدا مغیره دی خخا ولدا دومره غټ سړی دی د دومره غټ سړی شوی دی چې د زمان لاس په چپېړه باندې وه هغه ویل شکر وباسه چې چپېړه وه یعنې ستا لاس په تورې د والو ویسته مې نه کټ کړی بیا د نبي صلی الله علیه وسلم سره داسې کېناست پاڅېد او داسې لاړې راغې ورسره دا ټول حالت یې کتل د سترګو په دې ګوټونو کې کتل د صحابو ته دا صحابه څه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله یو موقع باندې چاراندام کوو نو صحابه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د چاراندام په وبو باندې یو بل سره مقابله کوله یو به جزه ډیر وب حاصل کوم بل ول جزه ډیر وب حاصل کوم د برکت د پاره او بزان پسې به مګلې او سکلې وي چې د الله پیغمبر بلاړې مبارک ټکړې نو او پسمک نه پرې وتی دي صحابي په لاس کې به پرې وتی او بزان پرې و مګلې عروه ابن مسعود چې کله لاړ نو مشرکان راټول کړل راشه او یو عجیب تقریر وته کړي علماء د سیرت نقل کړي وای راشي امیر دسی ول د امیر منل دسی راشي ولزته یو نمونه وایم قسم یو توک ول والله لقد وفدت على الملوك ول زما د الله په ذات باندې قسم اجازه د ډیرو بادشاهانو دربارونو ته تلم لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ولزد روم د بادشاہ دربار ته تلم زد کسرا د ایران دربار ته تلم زد نجاشي بادشاہ دربار ته تلم ول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او ته یاد کو ول د ملګری چې د څنګه تعظیم کوي ول د تعظیم ما د بادشاہ نه دی لیدل د شي منل ما د بادشاہ نه دی لیدل او به وته دا قصه وکړه چې کادو یقتتلون علی وضوئه نږدې و چې یو بل د پیغمبر علیه السلام د چاراندام په اوبو باندې وجلی وي او ما تنخم نخامه الا وقعت في يد رجل منهم چې لاړې به توکلې نو پس مکه باندې پرې وتی دی یو کس په لاس کې به پرې وتی او بزان پورې به مګلې او چې کله به خبرې شروع کړي نو داسې بناستو فكأنما على رؤوسهم الطير لکه چې په سرونو باندې مرغۍ ناشتي بالکل خاموش بناستو خبرې به نه کول او چې هغه یو حکم یو امر به وکړي چې پلانې کار کولی دی یو بل نه مخکې کېدل ول داسې ناشنا امیر او داسې ناشنا مامورین ما په خپل سترګو په ژوند کې نه تیریدلی ول داسې خلک ول تاسو دې خلکو مقابله کوي ول زما مشوره خدا را چې خلارت کې دې خلکو مقابله تاسو نشئ کوئ باغی کی چې کوم اطاعت ته باغی کی چې د امیر څنګه منل دي د امیر کوم تعظیم په زړونو کې پروت ته ولګوري د امیر او مامورین ما په خپل سترګو په دنیا کې نه دي. مفتي محمد ابراهیم محمدی